ویلیج کونسل صدبر کلي دپاره دا وخت د بلدیاتي الیکشن د دویمې مرحلې تیاري سټارټ دي. دا زه اوس د پاکستان تحریک انصاف په کیمپ کې ولاړ یم، کوم ځای نه چې ووټ پرچیانې تقسیمېږي، خلکو ته ووټ پرچیانې ورکړی کېږي. سلام ورور. وعلیکم سلام. نوم دې څه دی خان؟ ثناء الله نوم مې. څنګه ثناء الله هلې ځلې څنګه روانې دي؟ الحمدلله هلې ځلې خو ډېرې ښې روانې دي. الیکشن په پوره من طریقه خو روان دی که نه؟ او الحمدلله بالکل د اوسه پورې خو بالکل په پوره من طریقه روان دی. جی کتونکو د جمعیت العلماء پولینګ کیمپ ته راغلی یم. مولانا عبدالرحیم صاحب ولاړ دی. مولانا صاحب سلامونه. وعلیکم السلام ورحمت الله. مولانا صاحب څنګه د کمپین د الیکشن هلې ځلې څنګه روانې دي؟ الحمدلله د الیکشن هلې ځلې په ښکلي طریقه باندې روانې دي. د جماعت اسلامي پاکستان په انتخابي کیمپ کې ولاړ یم. دا وخت دلته تاسو وینئ چې ووټ پرچیانې تقسیمېږي. امجد شاه دا راته ووایه چې کوم کسان ووټ پرچي اخیستو له راځي هغې ته تاسو دا هدایت ورکوئ چې الیکشن دی ناکام کوئ، یو بل سره ګزار مزار په چا ونه کوي. بالکل چې د هغې دپاره مخکې میټینګونه شوي دي خپل منځ کې چې لکه الیکشن دی دا خو زمونږ کلیوالي ده. له الیکشن نه وروسته به زمونږ روري خپله کتونکو دا وخت موږ راورسېدو د عوامي نیشنل پارټۍ انتخابي کیمپ ته. دلته هم دغه مشران ناست دي. د الیکشن د ووټ پرچیانو دغه هلې ځلې شروع دي. سالات دي مشره هلې ځلې څنګه روان؟ هلې ځلې انشاءالله زمونږ دغه ښه په پوره امن روان دی او بالکل ښه میجارټي په دغه باندې زمونږ د نیشنل پارټۍ دغه روان دی او بالکل حالات هم پرسکون دي او بالکل ښه برابر حالات چلیږي. او دې وخت کې تاسو کتونکو چې کوم ووټ له نه دي راغلي دې نه پس به راځي هغې ته څه پیغام ورکوئ؟ او د هغې سره دا راته ووایه چې خپلو کشرانو ته هم دا حکم کړی چې ګزار په چا ونه کوي، لانجه جوړه. دا زمونږ پالیسي د عدم تشدد د موږ په چا باندې ګزار نه کوو، نه د چا دغه کو. البته چې کوم کسان نه راغلي د هغې دپاره موږ د ګاړو پروګرام کړی دی او انشاءالله ډېر زر بیا کیمپ ته رارسوي. زما تر څنګ د عوامي نیشنل پارټۍ په پولینګ کیمپ کې د هغې کینډیډیټ مبارک شاه صاحب ولاړ دی. مبارک شاه صاحب سلامونه. وعلیکم السلام. یو جهان مننه. امید څه لرئ؟ انشاءالله کوشش زموږ دا دی چې څومره ووټران دي هغه زر تر زره راورسو او ووټ ډېر زیات پول شي او پوره من طریقې باندې پول شي. دا زموږ کوشش دی. د پولینګ سټیشن د پوره من ساتلو دپاره هم کشرانو ته څه هدایت ورکړي تر اوسه؟ هدایت هم ورکړل د ټول باضابطه ټولو پولینګ ایجنټان چې کوم دي هغو ته ویل دي، دا کم خلک چې ناست دي هغو ته وینا کړله چې هر سړی د خپل ورکر په خپل کنټرول کې وساتي. او انشاءالله د هغې لپاره موږ ځان له یو 20 رکني کمیټي جوړه کړل، هغه هم ګرځي د امن و امان صورتحال ساتلو دپاره. کوم کتونکي چې لا نه دي راغلي ووټ له هغو ته څه پیغام ورکول غواړي؟ زر تر زره دي راوځي، هر ځای ته ګاډي ولاړ دي، الحمدلله ټرانسپورټ رسېدلی دی او رش لږ سیواری تکلیف به وي په هغې د نه معذورت غواړو خو بغیر د رش نه دا کېږي نه. او انشاءالله چې جلد از جلد د 5 بجو پر ووټ پول شو نو دا به ډېر ښه. تاسو ته به لږ تکلیف وي خو په هغې د نه موږ انتهایي معذورت خوایو ووټرانو ته زموږ خواست دی چې راشي خپل ووټ پول کړي. سره تشکر مبارک شاه صاحب، مننه. د کیمرمین عدنان سایل سره جاني ساره خونخیل، یون ټي وي پښتونخوا.